عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام یو کسور ولی گلو ورطوی داد یمن ناراغل ملمدین یا عبدالرحمن بن عوف دسر تعاونو کا دسر سو کا جواب رکھے سو کا عزیزانو عبدالرحمن بن عوف میں کور کے ناستے چا دروازہ اٹھکولا اے محمدیانو اورے اے مومنانو اورئی دسی ایمان چنوی د شفاعت تم بسنگ کومنگو تاسی عبدالرحمن بن عوف دن ناستے دروازہ اٹھکی دلا ورطوی سو کی بہر اغور تراغے وی سوک ولاڑے اگر تو عزت یمن نمیل مراغل ایمان میرا وڑے دلتایم عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میں فوراً تی تپوس کو چارا لے گلئی اگر توی جنابی محمد الرسول اللہ ٹھولوئے صلی اللہ سم جواب رکھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوب را لے گلن عبدالرحمن بن عوف تپوس نگئے داورتنوی سنگر آگلے یو عزیز ما کور دلی دلے نا عبدالرحمن بن عوف دننا لاڑو داورتوی زما خبر وورا زسد پار راغلے ما عبدالرحمن بن عوف ہوئی بس ما تپت اولگی دلا دننا لاڑو سادر واچولو بی توی شاب داسیس پکے کیدا دا پکے کیدا داسیس پکے کیدا نغدی چسو اغیم پکے کے خود لے عبدالرحمن بن عوف خپل اغا ارسرا جمع کرل شاتے واچول دی ملمتوی رازا کور دے کمزے دے وجیتا ہمانا تپوسن کو ارازا تا ملم راغلے تا مہاجر راغلے تا ایمان راوڑے ستا تعوند پار رب العالمین زمان مال قبول کو تپوس تپ کس ضرورت تے ڈائریکٹ جنابی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربار کی پیشو ورطوی عبدالرحمن بن عوفا تا کمیو عمل کرے دے چھ رب العالمین درتا دا پرشتو پزر عبان دے خوشخبری راواستولا عبدالرحمن بن عوفوی سچیو یا رسول اللہ ما پکور کے راغن کرل او استاد مینی طالب تم اوال کرل دا سوال سمی صدی مسلمان میں زکاة نور کئی او عبدالرحمن بن عوف میں سلور زروقی سرزر دا دینا دیر دا خدای پا ذات قسم چاکا لزید آگا نا پاتی کی گئے سارا دا دیو ہم دا عبدالرحمن بن عوف پشانتی سخی یا دا عثمانی زنورین پشانتی سخی دا بلامین دی روڑی اگوی تا مال مقصود نو اگوی تا سونا مقصود نوا اگوی تا دولت مقصود نو اگوی تا محبت دا جناب رسول اللہ مقصودو اگوی تا اتباع دا امام الانبیاء مقصود وا اگوی تا رب العالمین خوف یرا پزرک پرتوا دا اگوی دا برکت خودن دا ایمان منگترا اور رسیدلو نو یاد ساتای گورے کل بدرنا ایمان مطالبہ کئی دستا دا ذات قربانی ذاتی قربانی باورکے چاہی تا بدنی عمل قربانی ہوئی اگر باورکے کل بدرتوی پسر کے با 25 روپے ورکے 25 اب ورکے کل بوی جماعت جوڑی گی اگر دا پار ما یو بیان کرو بیارا سر سمرگورو پہ لگ دغاو کو ماویل حضرت سوال در تکو ما زمان پا دی روڈورو باندی شیعگانم زی کا نزی عیسیانم زی کا نزی دا سے بر نور خلقم زی او من کٹا شولے ہو تو چرا چاندار اوڑی دا اللہ کور جوڑی گی دا دیر بے وفائی دا بے وفائی دا خپل کور چتا جوڑا ولو تر زوی نا دیم قرض نرا غستلو بے برا پوری خان دی منا دا تر دا زوی دا قرض غستو نا شرمے گی او تا عیسیی تا ملالی جی چاندہ واچا او لا پتہ لگی نا چاہا پیسی دا تو خدا دی مال کی برکت واچا او خدا دی دازگا او خدا دی دازگا اب مجدام ہوں خدا والے خوش آٹارے دی خوش آٹارے تا مانا پہ جانے سے خو عیسیی ما او تمال دعا گانی کے دا زمانگا حال دے منگ جماعت پس سرکونو با نجوڑاو منگ با جماعت خپل جوڑاو او یاد ساتھئی چاچ خپل جماعت جوڑ کو اللہ بے دکور انتظام کئی انشاءاللہ چاچ دیو طالب
واده وکړو په خدای قسم الله به د بچو د واده انتظام کوي. والله العظیم چې ته په دې طالب العلم باندې د شفقت لاس کېږي الله به ستا بچو ته د علم دروازې کولو کی. د مدرسو طلباو د دې مدرسو منګ او تاسو تعاون وکړو دوی د دې حفاظت وکړو. دا دنیا لږ ورځې ژوند دی تیریږي لږ ورځې ټیم دی. ګورئ دا بوډاګان چې تاسو ګورئ دا ډېر ښکلي ځوانان وو. دې بوډاګانو به دا لس غنټې یو کوله دی بوډاګانو با 3 غنټې او 3 غنټې پیدا مزلې کولې او په خپو به داسې پیزارو کله به په پړو ګنډلو کله به چې کوم د په تارونو باندې تړل. خو خوراکي زیړ جوارو خو سکون پکې ډېرو. موږ 15 قسمه طعام خورو که نه خورو رښتیا ووایي سکون نشته. رونو دیو به چې غنم راوړل کور ته ډومبی به یې ترېنه عشر ورکو. ما ورته یې ترې شل ته بوجۍ ونیسو د شپې راوړو چې څو غریب یې ونه ګوري به خدای په ټیم باران وکړي دا غلمې وشي. رونو یاد ساتئ د الله رب العالمین د پاره به مال ورکو که نه به ورکو به ان شاء الله. جمعات به آبادو مدرسه به آبادو. منګ او تاسې به ان شاء الله دا د ځان د پاره ګټه ګڼو چې دا مدرسه کې مې څه ورکړل دا مې ګټه ده چې دا شیخ صاحب ته مې ورکړل د ده طالب ته مې ورکړل دا ګټه ده. او دا چې نن زمانه ضایع شو ما عندکم ینفد وما عند الله جواب میں طالبان تاسو خو راته وایي ما عندکم ینفد وما عند الله باق. خدای ته چې دی ورکړه هغه به ان شاء الله باقی وي. او چې دا دنیا کې په خپل ځان ولګو د دې څه فایده نشته. الله دې زموږ استاد مدرسې آباد کړي. الله دې زموږ استاد مساجد آباد کړي. دا چې نن دومره دا تاسو ګورئ الحمدلله عالی شان ښکلي انعامات مخې ته سترګو ته په نظر راځي. دا ستاسې بچو خوارۍ نه کړې وې ستاسې بچو محنت کړی و. طیب نعماني صاحب په استادانو باندې او خپله د استادانو نه یې دغه سیز راوړی تاسې له پیش کو. استاد ته دي چې ناستي زمونږ شیخ ادریس صاحب حفظه الله هغه موږ ته دا نه وایي چې تاسې لاړئ نو جوماتونو کې د خلقو نه کمیسونه وباسئ او د هغوی نه چې کوم دی جوار پټوئ غنم دې پټوئ. شیخ ادریس صاحب چې پټکې تړي طالب ته وایي بچیه واوره ستا دې ول کې لویه ذمواري پرته ده. په تا به تکلیف راځي په تا به تنده راځي په تا به هر قسم راځي ته به څه کې بچیه ته به د صبر مظاهره کې. نو ان شاء الله په دې میدان کې زموږ د ټولو دا عقیده ده چې موږ ته څه تکلیف راځي وروستو به ان شاء الله څه راځي اسانتیا راځي. نو زما درخواست دا دی چې د مدارسو کې لږ نظر اچوئ مالداره خلقو دا پیسې خدای درکړي د خپلو پیسو حساب کله چې پیسو ته ودرېدلې دې وخت کې ورته وګوره او چې کله سبا ته روان او په دې روډ باندې سړی لګی کاڼي چې ماتئ کاڼي په سټک نه ماتئ. اوس خو دا نور مشینګري راغله مخکې به د کاڼي بس سړی به ناست سټک به ورسره ټکا 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 کاڼي به یې ماتول. داسې وکړه نه وه هم ستا په شانتې انسان دی هم څه بل څوک نه دی. زه یو ځلې په لار روان وم دا د ریا دپاره نه دا زما بشیر ارماني صاحب ته پته ده د خدای په ذات مې د قسمي چې خپله مې سخا خوښه ده او بل سخي مې خوښي. سخا ښه صفت دی رکشه دا ست بیکاره چیز دی هغه شي سره مینه مه کوه چې ستا په جب کې تا له مینه درکوي او که بله ډمه راغله هغه ته لا مینه ورکوي. دا پیسه ده دا څه شی دی. په لار روان وم نو یو سړی لګیا و کاڼي ټکول داسې ښایسته ما ته په دې رنګ ذهن کې ښایسته معلوم شو څه ښایسته ښکلې مزېداره ږیرې وه. نو ما وکتل ما ویل یاره ګاډی مې مرګې ما لږ ودروه چې ورښکته شوم. نو ما سره ګاډي کې اوبه وې زه اکثر ګاډي کې اوبه ساتم. هغه بوتل مې یوړو مالی باباجي کاکاجي لږې اوبه وڅښه هغه اوبه یې وڅښلې وایي خدای دې خوشحاله کړه مولوي صاحب. مالي جي بابا تپوس درنه وکړم ته څوک یې ویل دې کلي سړی ما کړي نو مې واغوست. ما ویل جي دغه یې دا 100 روپۍ درکوي د ورځې. نو هغه وخت کې څه 3.5 روپۍ دیاړي وه وایي دا برابرېږي. ما ویل ښه وایي ما یاره جي خفه کېږي خو ته ماله سید ښکارېږې. نو هغه داسې غلی شو وایي نه جي بس عام سړی مال نه جي ستا د دې سترګو نه معلومېږي ته سید اولاد حسین رضی الله تعالی. هغه ویل نه جي بس عام سړی مال نه دروغ مو رښتیا راته ووایه ستا څه نامه ده. نو فورن سید پلان کې نو مال خو یې کړه د خدای بزرګه بس وایي جي نو وایي ما الحمدلله د خدای احسان دی. نو ما جب تلاش کو ما ورته مال دا پیسې والو بس نن دا کار مه کوه ډېر سخت نور دی. نو هغه پاسېدلو چې پاسېدلو ما ته ویل جي دا چل دی چې دا پیسې بل چاته ورکه. ما ویل ولې ویل زه اولاد حسین ما له په خپله مزدورۍ باندې زه خپلو بچو له په دې لاسونو باندې دومره ګټلی شم چې د هغوی کار پې کېږي.
او دا پیسې ما ته مه راکوه. داسې څوک به وي چې هغه به زما نه ډېر غریب وي. په ایمان یې ووایه. زه خو ودرېدلم، ما ویل دا شل دی چې دا زکات نه دی، دا مال هلته چا راکړم، دا په جب کې رامنډلې نو مال ما تاله درکړی او دا واله زما به ثواب وشي. ما ته وایي مولوي صاحب مالچا وایي اوس به ته یو خبره وکړم. ما له وکړه راته. ما ته وایي په خدای قسم دی چې سخت ضرورت ورته، لور مې بیماره وه او ما چې دغه ټیکهدار را چې پیسې ترې والم چې هلته پې لور یوسم. خو دا بار مې چې اصرار کولو نو بله شپه د یو مولانا صاحب بیان مې اورېدلو. اوس دا نه پېژنې چې دا همدا سپېره دی، همدازه سپېره زما بیان یې اورېدلی. وایي د مولانا صاحب بیان مې اورېدلو چې عمر رضی الله عنه ته یو چا څه پیسې را ولېږلې. نو عمر صاحب ورته وفرمایل چې یاره زما نه د پلانکي ضرورت ډېر دی. نو هغه پیسې هغه ته حواله کړې. نو د شپې عمر رضی الله عنه نبي علیه السلام مبارک خوب کې ولیدلو چې ای عمره کومه سودا چې تا کړې وه دا ډېره ښکلې سودا وه. نو ما ویل چې زه د هغې مولانا صاحب په خبره عمل وکړم، مال هغه سپېروم دا ځئ ما دا خبرې زه کوم. خو خبره دا ده چې ما هم ستا دې مخ ته ولیدل، ته ما ته اولاد رسول ښکاره شوې، تا ته ستا نسبت مضبوط دی. ما ته وایي مولوي صاحب زموږ نه نسبت نه د طالبانو نسبت ډېر مضبوط دی، دا د نبي علیه السلام روحاني بچي دي. ما ویل دا خو ډېر د کمال نه ډک سړی دی. نو د دې پاکو خلقو سوچ ډېر لوی وي. معنا دا چې دا طالبان هم دا د نبي علیه السلام بچي دي، د دوی مقام هم ډېر اوچت دی. موږ او تاسې ډومبی صدقه په چا وکړو؟ په دې طلباو وکړو، په دې علماو وکړو. دا علما د نبي علیه السلام وارثان دي. موږ له په میراث کې پټی نه دی پاتې، موږ له په میراث کې دنانیر نه دی پاتې، موږ ته په میراث کې قال الله قال الرسول پاتې دی. او د قال الله قال الرسول ذمواري متاسې ته دومره چې عمره هم رسوله. اوس جومات لنډر خو زه نشم کولی، دا به قومه تاسې را سره کوئ. د مدرسې لنډر زه نشم اچولی، دا به قومه تاسې کوئ. زه به ستا بچي ته الف لام یادوم، زه به ستا بچي ته فاتحه یادوم، لیکن نور د بچي دپاره به څوک برابروي؟ موږ او تاسې به برابرو انشاءالله. موږ او تاسې به دې کې بل چا نه چانده نه غواړو. کومه روپۍ چې په جومات کې ولګېده هغه بختوره، کومه خښته جومات کې ولګېده هغه بختوره. حضرت شیخ ناست دی په ایمان یې وایي تاسې لاړې تو کوئ جومات ته تو کوئ، په ایمان یې وایي نه تو کوئ. ولې دا ځمکه خو ټوله د خدای ده، پاره ځمکه مونځ کېږي چې هغه پاکوي. ته پرې لاړې تو کوې او دلته چې کوم دی جومات طرف ته مونږ لاړې نه تو کوو. مونږ دا د خدای کور دی. د چا کور دی؟ د الله کور دی. د دیوال احترام ساتو. موږ دغه لرګی نغري ته نه رسو، موږ دغه پکې چې دلته ختم شي موږ یې په عام ځای کې نه لګو. موږ دا د جومات پکې دی بل ځای کې لګول نه دي په کار. په خدای قسم چې کومه پیسه په جومات کې ولګېده دا ستا پیسه دومره بختوره ده. په دې به څوک بره سجده لګوي، په دغه څیز باندې به بره څوک تلاوت کوي، په دغه څیز باندې به څوک قرآن تلاوت کوي. نو ستا پیسه بختوره وه چې الله په ښځه کې استعمال کړه. او دا پیسې زوی به دې بیمار شي اسپتال کې هم لګېږي. لګي که نه لګېږي؟ لګي. زما چې کله زوی بیمار شي، لور مې بیماره شي، ښځه مې بیماره شي، خپله بیمار شم، اسپتال نه مخکې صدقه کوم. تاسې ته م ویم دا د ګټې څیز دی. ښه نو څه به کوو انشاءالله؟ جومات به جوړوي انشاءالله. ستاسې د لنټر څه تنظام ما ته خو غالبا داسې ذهن ته ښکاري د دغې دپاره څه ملګري شته چې قرباني ورکړي. ټول تیار یې انشاءالله؟ جومات به څوک جوړوي؟ نه نه امریکا به جوړوي. څوک به جوړوي؟ امریکا. هغه څه ډېرې پیسې دي، هغه جومات ورانوي، هغه طالب مړ کوي، هغه قرآن سیزي، هغه قرآن شهید کوي. ما او تا محمدیان او جومات به جوړو انشاءالله. سردار کونین د مسجد قباء شریف کې خپله کاڼي مبارکان راوړل کېښودل به دا مونږ دپاره ترغیب دی چې د جومات په تعمیر کې د روپۍ خوله هر څه چې لاړل هغه څه وي قیمتي وي. نو ټول ورونه په اخلاص سره مینې سره هر عمل چې کوئ خدایه ته رانه راضي شي. خدای زما دا لږې پیسې قبولې کړي. یا الله ما دا پیسې په اسپتال کې په تاڼه کې په هر څه لګېدلې، خدای دلته یې قبولې کړي. نو دې له خو ټول تیار یې انشاءالله؟ ټول تیار یې؟ لاسونه بره کوي. ماشاء الله ماشاء الله. موږ به جوماتونه جوړو، ښه موږ به مرکزونه جوړو انشاءالله، موږ به خانقاوې جوړو انشاءالله. زموږ بچي به انشاءالله په دغې مدرسو کې څه وایي قرآن او سنت به زده کوي انشاءالله. نو خدای پاک دې د مولانا صاحب مدرسه هم آباده کړي. د دې مدرسې څه نامه ده؟
مدرسه عثمانیه عثمان رضی الله عنه ته نسبت ته سمره غنیو نن د مدرسې لنټر شته نه لنټر به څوک جوړې سلی ونی خو عثمان رضی الله عنه مدینه طیبه کې تشریف فرما دی او موږ خو صاحب داسې و چې د پیو مجنونان یو د څه مجنونان یو د پیو عبدالمتین مولا راغلی کافر مولا او کافر اواز و کافر مولا او کافر اواز و داسې نه 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 د عثمان غنی رضی الله عنه هغه سړی چې د تبوک میدان ته حضرت شیخ ناست دی د تبوک میدان ته اسونه په سوونو اوښان په سوونو تورې په سوونو د مجاهدینو اسلحه برابر کړه نن د هغې دین نه دفاع موږ په دې مدارسو کوو په دې مساجدو کوو ټول تیار یې انشاء الله داسې ملګري چې دا لنټر برابر کو په دې جلسه ختم د قرآن شریف کې الله دې تاسو ټولو ته توفیق در نصیب کړي ټول دې الله په دې کې د خدای زمونږ او ستاسو ټولو مال قبول کړي وای آمین دا دعا به غواړو که نه غواړو به دعا او راځئ د دعا غوښتونه وړاندې به صدقه کې نو صدقه به وړاندې وکړو د هغې نه بعد به انشاءالله دعاګانې غواړو انشاء الله لوی خلقي زه عالم نه یم انتهایي کمزور د علم په اعتبار ډېر زیات کمزور یم څه نشته را سره خو دا د دې مشایخو علماو دعا ده نو څو یو څو خبرې به ساده درته وکړم الله رب العالمین دې موږ او تاسو ټولو ته عمل نصیب کړي ورباندې ورونو دا تاسې ته مخې ته یو په دې الیپاپو کې بند څه ښکاري د دې ټولو الیپاپو کې چې دا څه بند دي دا ستاسې دې بچو ته د استادانو څه تحایف انعاماتو په شکل باندې برابر کړي دي اوس ما په خپل خیال سره دې کې به د شیخ صاحب زوی به نه وي دې کې به د شیخ صاحب وراره نه وي خوری به نه وي دې کې به د نعماني صاحب دا ټول د هغه زامن نه وړي دا ستاسې بچو له برابره کړې تحفه ده دا مجالس عطا الله شاه بخاري رحمت الله علیه مبارک به فرمایل دا ترغیبي مجالس دي چې مونږ دې ته ستاسې طرف دې طرف ته راواړو چې زمونږ ذهنونو کې څه عوج دی کوږوالی هغه ختم شي دې طرف ته راشو زمونږ او ستاسې کامیابي الله جل جلاله د ښکلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک په ښکلو سنتو کې ښودلی د ټولو الحمدلله د دې لپاره دا روحاني اسپتالونه دي د دې مدرسې نه رونو ټیم په ټیم باندې د زمانې غوثان فارغېږي غوث قطب ابدال دا چې څومره جوړ دي د دوی بنیاد مدرسه ده دا چې نن دنیا کې داعین تاسې ګورئ کوڅه په کوڅه باندې زمونږ رونه ګرځي او خلقو ته د الله د ربوبیت او د وحدانیت او د لوی خبره کوي الله دین ته خلق را بلی د دې ټولو هغه روحاني اسپتال او مرکز چې کوم دی هغه مدرسه ده ټولو الحمدلله نو کدا مدرسې وي دا شیوخ وي کدا مدرسې وي نعمانی صاحب وي کدا مدرسې وي تاسې به انشاءالله دین به وي عقیده به برقرار وي ځکه دې کې سپیشلسټ ډاکټران د عقیدې تیاریږي دې ته به موږ نه ګورو چې دا مدرسې وړې دي او یله ټولې مدرسې دارالعلوم حقانیه جوړه شي زما استاد د حدیثو شهید ملت اسلامیه مولانا محمد حسن جان المدنی نور الله مرقده هغه مبارک به زموږ مدرسې ته چې کله راغی نو ما ته به ویلې وایي ګوره هره مدرسه دیوبند جوړېدی نه شي خو هر یو به کوشش دا کوي چې الله په دې کې هغه خلق تیار کړي کومو خلقو چې نن د دنیا په مخ باندې د هغوی یو کردار دی او دنیا ورته حیرانه ده نن په تمامه دنیا کې د خلقو په ذهن کې کمزور قوت کمزور خلق کمزور جماعت هغه په د ځمکې په سر باندې مولا او طالب وو که نه جواب را کوي اچانه زمونږ دا سیاسي لیډران دی الله پاک ټول سره زمونږ استاد خوشحاله کړي هغوی د طالبانو د چڼې مڼې وایي موږ ورته ویلې ګورئ رونو پښتو خبره ده وایي ستلي راغلی نه دی ګز او دی میدان پته ولګېده چې چڼو مڼو یو تاریخ جوړ کو د غزنوي تاریخ را ژوندی شو مخ د ځمکې یو بل رنګ واغوستو دې ځمکې چې د غلامۍ صادر پې پروتو په دې ځمکه باندې چې د امریکې د وحشت صادر پروتو
روس ورتا خکر نه اړمولو، چین ورتا خکر نه اړمولو، برطانیې ورتا خکر نه اړمولو، هر یو ملک تی ځان ساتلو. لیکن زمکې ته د دې فرعون د وخت مقابلې ته د مدرسې طالب را ووتو، د هغې ښکرونه مات کړل او نن په واشنګټن کې چغې وایي چې زه پیل شویم، زما سیاست هر څه خورو سره خورې شو. دا د دې چڼو مڼو برکت، دا د دې مدرسو برکتو، دا د هغه طالب برکتو چې ستا په کوڅه کې به ولاړو، سار به دروازې ته وظیفه راوړئ خدای م وبخه. بوډۍ مور به ناسته وه نغري غاړه کې، یو بچي ته به ویلې دا ټوکړه ورته یو سا بار چڼی ولاړ دی، ابه ویل عدیز برابر نه ما، بل چاته به یې روټۍ وړاندې کړه، و بچیه دا روټۍ بار طالب ته یوسا. طالب به باران کې ولاړو، یخنۍ کې به ولاړو، ګرمۍ کې به ولاړو، یو خوا بل خوا د دروازې ډډې ته به اوښتو را اوښتلو چې پچۍ مې لمده نه شي. بیا به استاد صاحب په کار وي چې لمدې روټۍ دې ولې راوړې. کله به یې په خپله پچۍ باندې لمن غوړوله، ډېر عاجزۍ سره به ولاړو. رب العالمین دنیا ته اخودل چې چاته زما پرشتي وزرې خورئ، زه به په هغې خلقو باندې د وخت فرعون ته شکست ورکوما. دا د مدرسې هغه فقیر طالبو، دا د مدرسې هغه مسکین طالبو. نن یاد ساتئ که منګو تاسې دین ته په صحیح معنو کې ولیدل، انشاء الله انشاء الله قوت تا سره دی. د جهان ایټم بم تا یو طاقت ټینګ نشلو، یو طاقت چې هغه لا اله الا الله محمد رسول الله وینکي ورته الله ادرول. په خدای قسم دی داسې بمونه یې غورځولي وو. زما یو ملګری و قاري محمد نعیم صاحب نور الله مرقده، زما د وړې دورې ملګری و سبق افغانستان کې و علاقه د توره بوره ورته وایي. هلته دی لاړو او سمود بعد ما ته خبر راغی وایي قاري صاحب شهید شو. قاري صاحب شهید شو. ما دا ملګري نه تپوس کوم ما له رښتیا ووایه څه پروګرام څنګه وشو؟ ما ته وایي پروګرام دا وشو 19 ورځې بعد مو دا کندې نه را وویستلو او په داسې بمې په استعمال کړی و، بمونه په غازي باندې چې ګولۍ باندې یو هم زخمي نه و، د ټولو وینې د سترګو او د سپېږمو نه روانې وې. خو عجیبه خبره دا ده، ما ته ویل جمالي صاحب مالچا وایي په خدای قسم چې هغه وینې چې کومه خوشبویي کوله د هر یو ملګري، که د جهان په خوشبویي کې هغه خوشبویي شته دی. داسې بمونه استعمال کړ، بدن زخمی نه شو، د بدن وینه ټول بار را ووتله. لیکن یاد ساتئ پیل شو، ختم شو، ذلیله شو، رسوا شو. الله دې بیا دې فرعون ته دا طاقت نه ورکوي. نرونو تاسې هغه دومره روټۍ په کوم ځای ولګېده، دومره روټۍ هغه د کور پاتې ترکاري کاغې باندې شیخ صاحب درس ورکولو، هغه بچیان تیار کړل، هغوی د قال الله او قال الرسول په مینه باندې خپلې سنونه بمونه تاو کړل او ورته پته وه چې 3 منټه بعد به زمانه روح ځي. لیکن په داسې ایمانی جذبه به ور روانو. د امریکې یو ډاکټر دی، هغه اوس یو کتاب وړه رساله تقریبا 13 صفحو کې لیکلی شوې ده، هغه راغلی د میدان ته ډېرو علماو به کتلي، زما خو لږ معلومات وروسته رسېږي. هغه وایي هغه طاقت چې د دې یو څیز مقابله نشي کولی، هغه صرف او صرف طاقت د لا اله الا الله محمد رسول الله دی. دا یو داسې طاقت دی عزیزانو. نو په دې مدرسو کې موږ او تاسې الحمدلله د عقیدې تحفظ کوو، ورنه که دا عالم نه وی، دا مدرسه نه وی، نو ما او تا نه تجربه کار چینیان دي خواران، خو پته یې لګي نه چې څه شي ته عبادت کوي، هېڅ پته هم نه لګي. څونه تجربه کار پول داسې غر کې دا سړي وباسي چې حیران به شي. ورته زموږ انجینران ته نه عاجزه شي، داسې بلا والی خلق دی. لیکن د ایمان دولت ستا په نصیب دی. د ایمان دولت الله جل جلاله تاسې له درکړی دی.
نو د ایمان دولت باندې څه ایستل پکار دي؟ شکر ایستل پکار دي چې الله شکر دی. خدایا نن یاد ساته دغه ایمان یادول، د دې ایمان حفاظت کول، د دې ایمان ساتنه کول، د دې لپاره دا علماء کرام دي، دا مدرسې دي او د ستاسې په تعاون باندې دا پروګرام روان دی. منګ او تاسې ما بله ورځ پاړه چینار کې یو خمالي رونو یاد ساتئ، ښه کردار د هر چا ستایي، بد د چا پسې مه ځئ، بد پوه شه خپل کار یې پوه شه خو کردار ته ګورئ. نن ما ته زما د ورور خبره وکړه، دلته موږ یو جلسه او پروګرام، هغه عالم د یو غریب سړي بچی دی، لیکن نن د هغې د 15-16 شاګردانو ختمونه و. خدای پاک جل جلاله موږ ته ښیي چې زه د دین کار اخلم، چانه چې اخلم دا د زما شکریه ادا کی، ورنه زما د دین د حفاظت لپاره نور څه مشته دی. تو تکر کو د بیت الله حفاظت کړه کنه د کړه جواب راکړي. دا برحال اخکر چا تبا کو تو تکر کو الله او خودل چې زه د خپل دین حفاظت په تو تکر کو کوم. اے ماشه مو ته چې راشي بنګ بنګ ټک تی نه وباس. آغا ماشه د نمرود پوزی تعالی برابر کړلو، د ابراهیم علیه السلام مقابله کولی. ابراهیم علیه السلام ته ویل استا خدای نه منم. رب العالمین ورته ښیي چې ابراهیم علیه السلام خو لرې خبره ده، زه به داسې یو څیز در ولیږم چې هغه ماشه دی، پلار به دې تېنه اوس بچ نشي. نمرود تماشه راغی، تباه و برباد کو به سر دیوال سره والو. یاد ساتئ خدای موږ ته ښیي. نو د خدای د دین خدمت الله چې د چا نه وغواړي اغستی شي، خو چې دا موت ورته الله قبول کړو اوس د دې شکر به څنګه ادا کوو. لومبۍ خبره دا ده زما استانې مخونه مزیدار دي، زما استانې چهرې مزیدار دي. څوک لګې وي د یهودیانو ګرجه کې ناست وي، څوک د نصرانیانو ګرجه کې ناست دي، څوک سیکانو سره ناست دي، څوک هندوانو سره ناست دي، څوک اور ته سجده لګوي، څوک بت ته سجده لګوي، څوک نور ته سجده لګوي، څوک ونې ته سجده لګوي. دا د رب العالمین احسان دی. منګو تاسې 5 وخت اذان کیږي، هر اذان نه بعد رازو، سار اذان نه بعد رازو اته سجدی رب العالمین ته لګو. چاته لګو؟ چاته لګو؟ ماسپخین اذان شي دغه تندې منګو تاسې الله ته لګو. چاته لګو؟ شل زلی رب العالمین تاخکته کو د ماسپخین ټیم کې. یا رب ته زما ربې، یا رب ته زما مشکل کشای، یا رب تا نه زه غواړم، یا رب ته به مال عزت راکې، یا رب العالمین ته به ما ته رزق راکې. موږ یو سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي کم مومن چې الله لپس مکه باندې سجده ولګي، څه ولګي؟ سجده ولګي. دی چې کله تندې الله تخکته کی، دی د خولې نه دات کلمات راوځي سبحان ربی الاعلی. جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه فرمایي اگه سجدی لچ دویمی تا دی راغلے نوی رب العالمین په خپل جلال قسم کئی اے زما بند ما ابخلے. لیکن بل طرف تا 70 کال یو سڑے آواز کئی یا سنم بت آواز کی اے زما خدے، اے زما ربا، اے زما مشکل کشا. او یا کال لگے دے یا سنم جواب ملاوی گینا. یو شپه حیران دی خلی تے راغلل یا سمد، یا سمرا کمال لے بکی یا سمد. جواب ورتراغ اے زما بندہ ز حاضر ما داسی اولید الاواز شارا کو ما سر خود ویم سوکشتا دینا
والله ذهن کې الله پاک انقلاب را وستلو او یا کاله تا ته ویم ای زما خدایا مچان در نه زه شړم باران نه دې زه دننه کوما هوا له دې زه وباسما زه دومره بدبخته یما راوایغوسته اوس مکې ته وغورځولو او یا کاله غیر اختیاري خوري نه ووتله یا جواب راکړئ یا او په یا صمد کې ډېر لوی کمال پروت دی ښه دا علما او مشایخ په دې دا مدرسې چلی زمونږ د مولیانو زما پلار خو توبه کې نه ده ما بس مولیان راجمع شوي ول مولي صاحب ترخواګانو وخت واوښتو څنګه چل دی ما پلار خو مې توبې ته نه دیدلی انتظار کوي دعاګانې تاسې هم غواړئ زه بیا هم غواړم مالیا صمد ته ملا وتړئ او دا وظیفه شروع کړي الله پاک به رحم وکړي منګې د رب نه داسې غواړو لکه ماشومې چې د مور نه غواړي مور ته وایي ای مورې اسکول له نه ځما یا بچي اسکول ته ولې نه ځې وایي نن 2 لوټه غواړم د لسو مور ورته وایي خامخا به ځي یو لوټ دې پلار را کړی دی پلار دې سار وتلو تا یو لوټ هغه درکولو مورې زمنا دروازې ته لاړ شي بیا دروازه نیمه کولاو کی مور ته وایي زه نه ځما مور چپړ راولي دا دروازه ورته وړي ځکه نه وایي مورې زمنا داسې کوئ که نه کوئ زه سار راتلمه زما یو زوی دی حذیفی نامه ده ویل دادا ته خو بیګام مال دې پیسې نه وې را کړې مال دا 50 والي ټول به 10 روپۍ والي وایي زه خو چاته نه ورکو مال تا نه به چا دادا وسوالي لاړه شی لاړو ماشومان دي چې یو ځلې تندې وران کو په جړا شو سټې تاو کو او موږ ته خو دا مولیانو ته دا بچي اسم لږ ګران دي تاسو په مولیانو ښځې ګرانې دي الحمدلله ښځې چې خپلې ښځې را باندې ګرانې دي دا خو د الله احسان دی شکر دی الحمدلله چې خپلې را باندې ګرانې دي چې نورو ته د خور په نظر ګورو او خپلې ښځې له د خپلې ښځې په نظر ګورو دا خو ما ته زما د نبي سنت پروت دی مخې ته زما محبوب علیه الصلاة والسلام ماله د کور زندگی ښودلې ده او چې چا د نبي علیه السلام په سنت کې د کور زندگی اختیار کړه په خدای قسم ټول ژوند خوشحاله وی خبره مې څه کوله یا صمد جواب راکړئ څه شی ارماني صاحب ستړی خو به نه یې که یا صمد ټول لاس سره 3 ځلې وایي یا صمد یا صمد یا صمد بے نور تحقیق د شیخ صاحب نه تپوسو کوي جولې نه کلک ونیسئ وی پرېږدو نه موږ د یا صمد په معنا او مقصد باندې پوه کا دا د علماو سره بلا خزاني دي خو دوی مو یې څه خړه پیشته او څه منت پته ناره د وړو معامله ده کمې ښځې روار هوټۍ سوځېدله خاوند بیړه دی غرګه شستا دا روټۍ یو ظلم برابر نشو هغې ویلې څه وکړم څه هلته معامله اوس چې دا کوم وړه ته راوړې هغه هم ګډه وډه معامله ده نو څه وړه خیشته پیشته او څه مینت پته ناره موږ مولا له زونه نو مولا خو موږ سم د خدای غضب ښکاري جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک به ویل چې کله درته سخت تکلیف راغی او نه حل کېدلو لاړ شه او عالم دین ته مخ ته وګوره او په دغې مخ دعا وغواړه الله به دې مشکل اسانه کړي موږ ته چې ملا صاحب وایي چې جومات ته راشه موږ بیا هم چېرته مورچې ته خېجئ یاد ساتئ آواز وکړو یا صمد جواب ورته راغی ای زما بنده حاضر ما یاد ساتئ چې کله عقیده جوړه شوله بت ځمکې ته راغې عزیزانو هغه یا صمد ته آواز کول دا تعلیم موږ ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خودلے دے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ میں صحابو تشکیل شو تب پلان کی بود پس لار شه مات پہ کے سب تب پلان کی پس لار شه عزا بود د په قسمت اور رسیدلو تاغه پس لار شه عمرو بن العاص وی زلالم چلالم تبر می پوگا بانی خودل دی خطرناک د ابراهیم علیہ السلام بچی دی بوتلالما آغا من جاور ورتناستے پکے ببوزے ورتوخی سورته وخی یاد ساتئ ګوره زه پاړه چینار د تلم دا معامله خو د شیعګانو کې ډېره زیاته خدای والو کې ده لګی صاحب چا ځان له قبر جوړ کړی دربار حسین او دربار عباس او پلان کې او صاحب 20 ناستي صاحب اول دا پیسې راغونډئ یاد ساتئ قبر پرستی الله ته خوښه نه ده قبر پرستی خدا انسان کی نور شکوک او شبهات پیدا کوي دین ځان ساتل پکار دي
یاد ساتي قبر ته د عبرت لپاره تلل پکار دي، نه دکاندارۍ دپاره. قبر نه به دکان نه جوړوئ. زه د هغې خانقاو مخالفم کم خانقاه کې چې د پیر صاحب قبري او هلته بکسه پرته وي او چاندي خلک غورځوي. دا ټیک نه ده. عقیده صحیح جوړول پکار دي د قرآن او سنت. دا شیطان سړي ته ذهن کې دا شرک پرستی ورچي. عمرو بن العاص وی رضی الله عنه وی لاړم تبر را سره دی بت ته ودرېدلمه من جاورې ناست دی ما ته وی ای ملما حالات راته بدل ښکاري غالبا تا سره تبر دی زما خدای ماته اور ته وی بالکل زما په اراده باندې پوه شوې اور ته وی پام کوه زما خدای له ګزار مه ورکوه لاس به دې مات شي خپې به دې کږي شي روح به در نوالي. عمرو بن العاص وی الحمدلله ای سړیه ستا عقیده دا ده چې دا بیمارول کولی شي او ورته وی آو وی ستا عقیده دا ده چې دا باران ورولی شي وی آو وی ستا عقیده دا ده چې دا مرګ راوستلی شي وی آو ونې چې دومره غټ کارونه کولی شي ځان نه به دفاع هم کولی شي. دی وخت کې سر د سه خوا دی خوا دا معامله خطرناکه ده. عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ میں تبر دولا سکو سټوي چې کله د بودی ملا تر واچولو نیم یو خوا بل خوا لاړو من جاور توي ببوزه د تم وخزان ته اوخا من جاور ورته وي ندته نو امتاته واما اے عمرو بن العاص قدم برانوانلی ما تزرزد ایمان کلمه اوایا. یاد ساتي اسلام مضبوط عقیده غواړي. ستا به دا عقیده وي چې والله دا چې کوم سجده الله ته لګوما دا د رب العالمین پر رحم لګوما ګندې دا تندې به د بت ته پروتو دا تندې به د قبر ته پروتو دا تندې به د ونې ته پروتو دا د رب العالمین خوښه الله در باندې انعام فرمایلو چې پنځه وخته د الله ځان ته ښکته کوي. جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه مبارک یو قول دی وی کله چې رب العالمین ته بنده سر ښکته کی سجده ولګي اللہ جل جلالہ پا جلال کے راضی اللہ پرشتو توی اے پرشتو دے چھ بلی سجدی ترا پاسی کی مائی ٹھول گناہو نا معاف کرل. کار دی زان تاو کو دکانداری دی زان تاو کڑا زمیداری دی زان تاو کڑا اے 10 منٹ دی اللہ تاور کرل اللہ دے دورز ٹھول گناہو نا معاف کرل. او بتا مخت اچھے ستا او بل ازمکه ته نه رسیدلی الله ستا گناهونه پر جولی پاکړي ختم کړي. دا د رب احسان دی. دغه رنګ منګو تاسو د مون سره سره د دې خبرې سوچ وکړو چې ما باندې الله سره لازم کړي. زما بدن په مانزه سره پاکیږي د مال د صفائی د پارم سره عشتا نو هغه سره زکات ورکول دي. څه ورکول دي؟ ما ته چا ویل زه تلم مولوی صاحب غلاقین امنالم بیا د مرګري به بد وي ویل مولوی صاحب نن خو بیان زکات باره کو کمال ښه مال ډیر بار راته جدي بعض کسان د زکات نو ورکول د وجه نه شیعاګان شو. نو ما جل شاه دومره دوس ایمانی بے غیرت ایمانی چې هغه د پیسو د پاره شیعه کیږي چې زکات پکې نشته. دا سړی زوی دی د تمام د باندې بیان کې انو په بیان کې میول ما چې د سړی دومره بیکاره ایمانی مړه چې هغه د زکات لپاره خپل مذهب پری دی مړه د پیغمبر علیه السلام ته په ورځ د قیامت به ست مکه چې زما شفاعت وکا. بیکاره انسانا زکات څه ته وایي؟ د نبی نه او د نبی د دین نه او د الله د رضا نه ارس قربان